چا ویل چې میراث لاله وفات شوی دی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. راځئ دوستانو نننۍ ویډیو کې سره ټول حقیقت شیر کوو چې میراث لاله په رښتیا وفات شوی دی او په دروغو باندې. تاسو به ډېر نیوز ډېر چینل یې کتلي وي چې میراث لاله پکې وفات شوی دی، خو نننۍ ویډیو سره موږ شیر کوو چې میراث لاله په رښتیا وفات شوی که نه وفات شوی. راځئ د هغه ویډیو په خپله راسره واورئ. ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې ټول حقیقت نه خبر شئ چې میراث لاله په رښتیا وفات دی او که نه دی وفات. ګرانو کتونکو السلام علیکم. زه یم میراوس تنګیوال او ستاسو په خدمت کې حاضر یم. دا خلک د دروغو افواګانې ورکوي چې امر دی. زه دا اجازه چې دا خبرې کوم نو زه بلې خبرې کوي نو مهرباني دې وکړي چې دا غلطې پروپیګنډ نه کوي او ټیک تمر خوشته. زه په حیات کمپلیکس کې داخل یم او زیر علاج یم. انشاءالله چې روغ بشم بیا به د دې خپل پښتنو په مخ خنداګانې ښکلاګانې مسکاګانې دا به خورم. ډېره مننه او خاص کر سنګین شاه باچا د هغه خو ډېره مننه کوم چې هغه بار ټیلیفون کوي چې دا چا دا خبر ورکړی دی. هر چا چې ورکړي دا خبر به غلط دی. خدای دې کور او سارا ډغري موږ د ځان په خوا خوښتئ او دوی به راپسې بل سو. ډېره مننه مهرباني د الله پامه. بس دوستانو ویډیو تاسو کته میراث لاله خپله لاژوندی دی، الله دې له روغ صحت ورکړي. بس دغه ویډیو تاسو سره مو شیر کړه. هسې پیک ویډیوګانې پیک چینل یې مه ګورئ او دغه خیال و چې تاسو په دې ویډیو کې وکتو نو داسې مزید ویډیوګانو لپاره زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ چې داسې قسم ویډیوګانې تاسو ته په ټایم باندې میلاویږي. موږ نه راکړئ اجازت پر اون ویډیو میلاویږي. الله پامان.